بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر لیکچر کې موږ تاسو ته د HTML د ځینې ټیکس په اړه تاسو ته تدریس کړی و چې هغې کې موږ سره شامل دغه ټیکس و چې یو بولډ و، سټرانګ و، ایټالیک و، EM ټیګ و، بل انډرلاین و، بل موږ سره سټرایک تھرو، سبسکرپټ ان سوپرسکرپټ و چې دا تاسو ته په تیر لیکچر کې په ډیټیل سره ویل شوي دي. نن راځو په ننني ورځ لیکچر کې موږ تاسو ته ځینې نور ټیکس در معرفي کوو سره د اگزامپل سره چې تاسو ته په وی اس کوډ کې به تاسو ته پریکټیکل ښودل کیږي چې دغه وی اس کوډ انوایرمنټ موږ تاسو ته تیر لیکچر کې در معرفي کړو چې موږ په خپل دغه کورس کې به دغه د وی اس کوډ څخه استفاده کوو. راځو خپل نننی ورځ لیکچر ته چې HTML ټیکس باندې دي چې هغه موږ سره نننی ورځ کې دغه بریک ټیک دی چې د بریک ټیک په واسطه موږ څه کولی شو، دا ولې کارو، څه لپاره یې کارو. دا د دې لپاره کارو کله چې موږ سره یو نوی لاین ضرورت وي نو موږ بریک ټیک څخه استفاده کوو. د بریک ټیک څخه په استفادې سره موږ کولی شو نوی لاین ته راشو. بل موږ سره نان بریکینګ سپیس دی چې د نان بریکینګ سپیس په واسطه موږ کولی شو د دوو تورو ترمنځ سپیسینګ اضافه کړو، یعنې ځینې ځایونو کې موږ سره سپیس ته ضرورت وي نو موږ کولی شو د دې نان بریکینګ سپیس په واسطه څه سپیس ځان ته پیدا کړو د دوو لغاتونو یا تورو د یو پیراګراف منځ کې د دوو تورو په منځ کې موږ ځان ته سپیس پیدا کړو. بل موږ سره فونټ ټیګ دی. د فونټ ټیګ په واسطه موږ کولی شو د خپل هغه لیکنې ته ډیزاین ورکړو لکه د هغې کلر، سایز او د هغې فونټ یعنې فیس ورته چینج کړو. نو د دغه فونټ ټیګ په واسطه دغه کارونه ترسره کولی شو چې انشاءالله پریکټیکل به تاسو ته په همدغه لیکچر کې ښودل کېږي. بل موږ سره الایند اټریبیوټ دی چې د الایند اټریبیوټ په واسطه موږ کولی شو خپل یو لیکنه د براوزر په رایټ، لیفټ اینډ سنټر کې اډجسټ کړو چې د دغه الایند اټریبیوټ دنده وظیفه هم همدغه ده. بل موږ سره هاریزنټل رول دی چې د هاریزنټل رول په واسطه موږ کولی شو یو لاین ځان ته جوړ کړو چې د دغه لاین په واسطه موږ سپریشن کولی شو، یعنې د په براوزر کې د لیکنې ترمنځ یو لاین راځي چې دغه لاین په واسطه سپریشن کیږي د دوو لیکنو ترمنځ باندې چې د دې ځینې موږ سره اټریبیوټس دي چې هغه کلر دی، ویډ دی، سایز دی، ان الاینمنټ دی. صحیح ده چې دغه کلر خو تاسو خپله پیژنئ چې د دې په واسطه د دې رنګ چینج کیږي. بل ورسره ویډ دی چې د دې موږ کولی شو د دې اندازه ورسره زیات او کم کړو. بل سایز دی چې د دې پیړوالی موږ ورسره اډجسټ کولی شو. بل الاینمنټ دی چې دا تاسو ته مخکې ویل شوه چې د دې الاینمنټ په واسطه موږ دغه رولر چې دی رایټ، لیفټ اینډ سنټر ته کولی شو. بل موږ سره پری فارمیټډ ټیکسټ دی. د دې پری فارمیټډ ټیکسټ په واسطه موږ کولی شو چې کله کله داسې چې کله موږ په خپل وی اس کوډ کې لیکنه وکړو، یو پیراګراف ولیکو، هغې په منځ کې چې موږ سپیسینګ ورکوو یا هم ورته داسې انټر وهو نو د دغه انټر او دغه سپیس چې دی دا د کنټرول په واسطه د الیمنټ کیږي، یعنې نه د دې دغه سپیسینګ او دغه انټروال دا چې دی دا د کنټرول په واسطه نه تر نظر لاندې نه نیول کیږي، یعنې هغه ورڅخه تیریږي. یعنې موږ تاسو ته مخکې لیکچر کې داسې ویلی و چې دغه د HTML کوم کنټرولر چې دی ځینې سپیسونه چې دي هغه موږ چې په وی اس کوډ کې ورکوو هغه په خپله نه فکر کوي، یعنې نه یې نیسي ځان سره، یعنې تاسو پوه شئ چې دغه کوم سپیسینګ موږ اضافه ورکړي هغه الیمنټ کیږي د دې په واسطه. راځئ دا تاسو ته موږ پریکټیکل ښیو په وی اس کوډ کې. راځو خپل وی اس کوډ ته. زه به خپل وی اس کوډ سټارټ کړم، تاسو به الریډي ځان سره ډاونلوډ کړی وي. ښه، دا زما وی اس کوډ دی چې ما ځان لپاره ډاونلوډ کړی دی. تاسو یې هم به کیدای شي ځان ته ډاونلوډ کړی وي چې خپل پریکټیکل کارونه په دې کې به ترسره کوو موږ. ښه، راځم دلته چې دی موږ کوم یو ټیکس چې اوس تاسو در معرفي که غواړم هغه ټول تاسو ته پریکټیکل وښیم. زه به ټول دغه کوډ لرې کړم، د سر نه به هغه بیسک سینټکس څخه به سټارټ کړو، ځکه دا موږ تاسو ته تیر لیکچر کې هم ویلی وو، خو بیا هم د ستاسو د لا پوهاوي لپاره ګورئ موږ چې دی د
HTML کوم بیسیک سنټیکس کله موږ سٹارټ کوو لکه HTML لیکو بریکټ سٹارټ کوو بیا بریکټ بندو دا موږ ته ډیره مشکل تمامیږي نو موږ کولی شو د شفت 1 په واسطه دغه اکسکلیمیشن مارک راوړو انټر یا ټیب بټن ټول دغه بویل ټمپلیټ به موږ ته راکړل شي د HTML چې دا به موږ ته ډیر اسانه تمام شي نو راځو اول دغه هلته چې د کوم یو ټایټل موږ ته راکړل شوی ده دغه ټایټل زه چینج کوم تر څو موږ ته په براوزر کې وښودلی شي زه به ورته ولیکم چې HTML فارمیټینګ ټیکس به ولیکم صحیح ده ځکه فارمیټینګ ټیکس باندې زموږ نن ورځ موضوع ده نو راځو دلته زه به دا ولیکم ورته لږ به رازوم کړم چې تر څو تاسو ته هم لا بهتر ښکاره شي ښه راځم ځکه دا نیم سکرین مې ځان ته ځکه اخیستی دی غواړم دلته براوزر هم تاسو ته به یې شو کړم خو راځو مخکې له هغې څخه زه کوم یو پریزنټیشن کې چې موږ تاسو ته کوم ټیګ در معرفي کړي دي لکه اول بریک دی بیا ورپسې نان بریکینګ سپیس دی دا درته پریکټیکل وښیو صحیح ده زه به راشم دلته یو پاراګراف به سټارټ کړم پاراګراف کې زه به دلته ولیکم لږ څه لیکنه کوم لیکنه به لږ څه زیات شي خو الټ زیډ په واسطه باندې دا به شرینک شي دلته راته په سکرین کې ښه راځم دلته ګورئ کله چې تاسو داسې یو لیکنه وکړئ نو دلته موږ سره د یوې د دې کرښې په منځ کې د بریک یا د نوي لاین ضرورت شي نو کله چې موږ انټر ووهو دا هم همدغسې پاتې کېږي یعنې مخکې ما تاسو ته ویلې چې دا د کنټرول په واسطه د نظر لاندې نه نیول کېږي چې دلته انټروال شوی دی نو راځم دلته رایټ کلیک کوم او ورته وایم چې اوپن ویت لایف سرور چې دا ما تاسو ته مخکې ویډیوګانو کې ویلی ده چې لایف سرور څنګه یعنې په کومه طریقه او څه لپاره کارول کېږي زه به دا براوزر دلته به دې کونج کې ایډجسټ کړم تر څو زه دلته کوډ ولیکم او په خپله اټومیټیک هم سیف کېږي خو بیا تاسو کولی شئ چې د سیف او ریفرش په واسطه دا کوډ ځان سره ایډجسټ کړئ ښه راځو ګورئ ما دلته چې دی انټر هم والی دی خو بیا هم کنټرولر ما ته دلته انټر نه راکوي نو ځکه دلته موږ ته ضرورت پیښیږي چې موږ د بریک ټیګ څخه استفاده وکړو زه راځم دا ټیګ سټارټ کوم بی آر لیکم بندو مې او کله چې دا زه سیف کوم نو دلته وګورئ ما ته یو انټر وویل شو صحیح ده یعنې نوي لاین ته جمپینګ وشو راځم دلته چې دی بل موږ تاسو ته ویلی وو چې یو بل لاین کې هم زه غواړم یو بریک راوالم نو په همدغه طریقه تاسو به بریک ټیګ سټارټ کې بی آر او بند به یې کوئ څنګه چې تاسو یې بند کوئ او سیف کوئ نو دلته په براوزر کې به تاسو ته نوي لاین ته جمپینګ وشي صحیح ده نو هر ځای کې چې تاسو ته ضرورت کېږي د بی آر کوډ څخه ټیګ څخه تاسو استفاده کولی شئ ښه راځو بل موږ سره نان بریکینګ سپیس دی چې هغه څه لپاره کارول کېږي زه راځم دا پاراګراف ټول ختموم بیا د سره لیکم او ګورو چې دلته موږ سره په دې براوزر کې زه به دا لږ رازوم کړم چې تاسو ته لا بهتره ښکاره شي ګورئ په دغه ځای کې دغه د تورو ترمنځ یا د لغتونو ترمنځ یو سپیس دی زه غواړم چې یو څه سپیس نور هم اضافه کړم ما ته دلته سپیس ضرورت پیښیږي نو تاسو به څه وکئ ګورئ د دې ایم او ډي ترمنځ زه غواړم چې لږ سپیس نور هم اضافه شي دلته یو سپیس دی خو دلته ما ته یو څه ضرورت نور هم پیدا کېږي شفت 7 په واسطه به دا زه اینډ ولیکم او ان بی اس پی به ووایم خپله ګوره هغه ټیګ راځي او دا به زه انټر کړم صحیح ده څنګه چې انټر کړم نو دا کنټرولر په خپله ګوره دلته ماته بل سپیس هم راکوي که چیرې بل سپیس ته هم ضرورت وي نو تاسو د هغه نن بریکینګ سپیس څخه نور هم استفاده کولی شئ چې څومره سپیس تاسو ضرورت وي نو تاسو کولی شئ واخلئ ان بی اس پی به ووهئ او انټر کوئ ګورئ تاسو ته یو سپیس بل هم درکړل شي صحیح ده نو دې ته ویل کېږي نان بریکینګ سپیس تاسو د پاراګراف په هر کونج کې دغه تاسو استفاده کولی شئ دا راواخلئ همدلته یو بل ځای کې هم ولیکئ چې شفت 7 به ووهئ ان بی اس پی به ووهئ او انټر به یې کړئ ګورئ هر یو ځای کې به تاسو ته یو سپیس درکړل شي څو ځلې چې تاسو ولیکئ هماغه هومره به تاسو ته سپیس درکول کېږي ښه راځو دغه پاراګراف زه بیا هم ختموم په پریزنټیشن کې موږ تاسو ته ویلي وو چې بل موږ سره فونټ ټیګ دی فونټ ټیګ څه کار کوي دې سره به درې نور اټریبیوټس دي اټریبیوټس څه ته ویل کېږي چې د دې د لا تعارف لپاره کارول کېږي یعنې د دې دننه څه تعارف لپاره وي هغه د هغې لپاره کارول کېږي چې د دې په دننه کې وي ښه فونټ ټیګ ته راځو زه به دا پاراګراف ختم کړم دې ځای نه دننه لیکنه مې ختم کړه اوس پاراګراف هم ختموم H1 ټیګ سټارټ کوم د دې لپاره چې دا فونټ ټیګ باندې تاسو لا ښه پوه شئ دلته لیکم چې HTML
فورمیټینګ ټیکس صحیح ده دا مې ولیکم ښه ګورې دا HTML فورمیټینګ ټیکس دا ماته په بروزر باندې په خپله اتومیټیک شو چې ځکه زموږ لایف سرور سټارټ دی صحیح ده ښه نو راځم چې دغلته د فونټ ټیکس څخه استفاده وکړم زه فونټ ټیکس سټارټ کوم دا مې سټارټ کړ او دا مې کلوز کړ صحیح ده ګورئ زه راځم اوس دغه کوم یو H1 ټیک مې چې راغستی دا د دې فونټ ټیک په دننه کې راایساروم او ګورو چې دا څه تغیرات رامنځته کوي هیڅ تغیر یې ورنه کړ نو د دې لپاره چې موږ کوم اټریبیوټس ویلي وو د هغې څخه په استفادې سره دغه H1 ټیک کې بیا به تغیرات راځي زه راځم اول موږ څه شی ویلی په دې دلته ورسره اول ورته کلر ویلو بیا سایز او بیا فیس دی په دې کې کلر کې ګورئ کله چې دغلته د فونټ ټیک کې غواړو کلر اضافه کړو نو کلر به لیکو is equal to زه ورته شی لیکم ګرین ښه ګرین مې ولیکه راځم دا بروزر تاسو ته شو کوم ګورئ هغه زموږ H1 ټیک چې دی کلر ګرین راواخیسته بل چې دی په دې کې موږ سره سایز و دغه کلر به زه ریموو کړم سایز ته به راشم ورته ووایم چې دې ته سایز څومره ورکړم ښه سایز از اکول ټو ګورئ دلته موږ ورته ورکوو چې 10px مې ورکړه ګورئ دغه H1 ټیک یو خو په خپله په بګ سایز کې راځي او دا چې موږ ورته 10px ورکړو دا نور هم غټیږي نو ګورئ زه راځم دې سایز لږ کموم ورته وایم چې 4px یې کړه چې 4px یې کړې نو نارمل سایز کې به دا موږ سره شو شي صحیح ده دا و د دې سایزینګ چې سایز تاسو کولی شئ د px دا په میجرمنټ کې ورکړئ راځو بل موږ سره چې شی په پریزنټیشن کې موږ تاسو ته فیس ویلې ګورئ فیس نور هم تاسو ته اسانه شي تاسو به څه وکړئ د ورډ پروګرام خلاص کې هلته تاسو ته ډېر اسانه تشریح کیږي اول به هلته ځان ورباندې پوه کړو بیا به راشو دلته زر زر به د خپل ټیکس به تاسو ته نور هم لا بهتره در معرفي کړو ګورئ دلته زه لیکم چې از اکول ټو رینډ او دلته یو لیکنه مې وکړه زه راځم دا لږ زوم کوم او دلته ګورئ ما سره دلته دا پرووایډس دغه یو لغات دی د دې زه فیس چینج کوم دلته ګوره دلته مې نیو ټایم رومنس راواخیسته ګوره دا لږ خاص نه ښکاري دوی سره فرق نه کوي زه به بل یو راوالم ګوره دا اوس د دې فیس دی ګورئ دلته کوم یو فونټ چې ورکړل شوي دي دا د دې په فیس کې چینجز راوړي نو تاسو به څه وکړئ را به شي دغلته دا به کلیک کوئ دا فیس دا فونټ نیم به ورته راکاپي کوئ او را به شو دلته فیس به ولیکو د فونټ په ټیک کې از اکول ټو هغه چې موږ کاپي کړی دا ورته پیسټ کړو ګورئ په براوزر کې دغه د H1 کوم ټیک چې موږ راخستی او د هغې په فیس کې چینجز راغلل نو دې ته به موږ ویلی شو فیس یعنی هر یو فونټ چې تاسو راواخلئ دلته ورته پیسټ کړئ نو هماغه تغیرات به دلته پکې شو کېږي راځو موږ کولی شو درې واړه ټیکس اټریبیوټس چې د دې فونټ دی دا موږ ټول پکې کارولی شو لکه وګورئ زه ورته ریډ لیکمه کلر سایز ورته لیکمه چې سایز از اکول ټو میبي 5px دې ځل کې لیکمه چې لږ څه نور هم ځان راوښایي صحیح ده نو ګورئ هر یو اټریبیوټ موږ ورسره کارولی شو لکه یو دوه درې وي هر یو چې وي موږ کولی شو په د فونټ ټیک کې وکارو بل موږ سره دلته څه دی بل موږ سره دلته الاینمنټ دی ګورئ الاینمنټ لپاره موږ په اسانۍ سره تاسو ویلی شو چې مخکې مو ویلې تاسو ته چې موږ کولی شو خپل یو لیکنه د براوزر په رایټ لیفټ اینډ سنټر کې وښیو زه راځم بیا هم H1 ټیک سټارټ کوم دلته لیکمه چې یوټیوب مې ولیکه ګورئ دا په براوزر کې راته بای ډیفالټ موږ ته په ټاپ لیفټ کې ښودل کېږي خو زه غواړم چې دا سنټر ته راوړم نو دلته الاینمنټ ټیک څخه زه استفاده کوم زه ورته لیکم الاین از اکول ټو سنټر مې که صحیح ده نو دا به کوم ځای کې شو کېږي ګورئ په میډل په دې سنټر کې به راته شو کېږي صحیح ده که چیرې تاسو غواړئ چې دا رایټ طرف ته راشي نو تاسو به رایټ ورته ولیکئ صحیح ده ګورئ دلته دا براوزر ډېر زوم شوی دی نو ځکه ځان نه ښیي که چیرې تاسو غواړئ چې لیفټ ته شي لیفټ خو بای ډیفالټ هسې هم تاسو چې ورته څه ونه لیکئ الاینمنټ کې نو دا به لیفټ کې شو کېږي نو دا دی د الاینمنټ ټیک چې موږ کولی شو خپل یو لیکنه د براوزر په کومو ځایونو کې وښیو بل موږ سره هاریزنټل رول دی ګورئ زه راځم دلته ما ګوره یو H1 ټیک چې راخستی دی دې ته لاندې زه لیکل کوم
او یو پاراګراف سټارټ کوم ورته وایم چې یو لیکنه مې وکړه راځم دلته پاراګراف چې مې سټارټ کړ دې لاندې زه یو هاریزونټل رول عالمه اشار ورته لیکم دا بندوم صحیح ده ګوره یو هاریزونټل رول ماته راغی صحیح ده د دې لپاره چې کوم اټریبیوټس دي هغه مخکې موږ تاسو ته په پریزنټیشن کې ویلې نو هغه تاسو ته په دغه ځای کې کلر ویټ سایز او الاین دی دا څلور اړه تاسو ته دلته په یو لاین کې معرفي کوو صحیح ده موږ سره چې کلر کوم ښودل شوی دی ګورئ موږ کلر د کلر په واسطه دی رنګ چینج کولی شو ګورئ کله ما ورته ریډ ولیکم نو هغه رولر چې دی سور رنګ راواخیسته که ګرین ورته ولیکم دا به شین کیږي او که چیرې هر یو رنګ تاسو ورته معرفي کوئ دا به همغه رنګ ځان ته غوره کوي صحیح ده زه دا فلحال ریډ پرېږدم ورته یم چې بس د ریډ کلر کې راته شو شي او بل موږ ورته سایز ویلی و سایز موږ کولی شو په د هارزنټل رول لپاره په پی ایکس ان پرسنټیج کې وښیو لکه زه غواړم چې دا 50 پی ایکس ماته وښودل شي نو ګورئ 50 پی ایکس مې ورکړه سایز د دې پلنوالی ګورئ څومره زیات شو که چیرې زه راشم دا 5 کړمه نو دا به څو شي وګورئ یو نارمل سایز یې راته وښودلو صحیح ده نو دا چې دی د سایز او بل موږ سره ویټ دی ویټ به د دې څومره وي زه د دې ویټ معرفي کوم ورته وایم چې د دې دغه ویټ موږ ته په اول په پرسنټیج باندې به یې وښیو صحیح ده زه ورته وایم چې دا ماته 80% صحیح ده پرسنټیج باندې به موږ دا شو کړو صحیح ده ګورئ دا سکرین ټول چې دی په 100% تقسیم کړ 10 دی خوا او 10 دی خوا منځ کې 80% یې ماته راکړل صحیح ده نو دی چې دی د دې ویټ دی ویټ که چیرې تا موږ 50% ته واړو دا به څومره شي ګورئ دا به د سکرین په کوم برخه کې شو کېږي د منځ کې خو 50 50 دی خوا 50 دی خوا منځ کې به 50 موږ ته راکړي ښه بل دی کې موږ سره څه شی سایز الاینمنټ دی الاینمنټ خو د مخکې ما تاسو ته چې په دغه مخکې ټیګ کې تاسو ته وښودلو په H1 کې نو دا هم همدغسې کارول کېږي که چیرې زه ورته الاین ولیکم الاین از اکول ټو سنټر بای ډیفالټ ځکه دی هلته ما ورته 50% اخیستی دی ځکه په منځ کې شو کېږي زه ورته یم چې دا دی رایټ ته راشي رایټ طرف ته دی راشي صحیح ده ګورئ دا رایټ طرف ته یې فلوټینګ وکړو که چیرې زه ورته وایم چې لیفټ ته دی راشي نو دا به لیفټ ته فلوټینګ وکړي صحیح ده نو ګورئ د الاین اټریبیوټ په واسطه مونږ کولی شو خپل دغه رولر په رایټ لیفټ اینډ سنټر کې وښیو بل مونږ سره دلته یو بل ټیګ دی چې هغې ته څه ویلی شو هغې ته ویلی شو پری فارمیټډ ټیکسټ دی پری فارمیټډ ټیکسټ په واسطه کولی شو چې کومه لیکنه چې مونږ دلته لرو یا کوم پاراګراف مونږ لیکلی هغې کې مونږ انټر والی کوم یو اضافه والی هم پکې کړی هغه مونږ ته از اټ از به هلته په براوزر کې ښودل کېږي خو که چیرې د پری فارمیټډ ټیکسټ نه علاوه مونږ یو پاراګراف ولیکو نو که چیرې انټر پکې ووو یا سپیس پکې د سپیس بار په واسطه ورکو او یا هم نور څه اضافه والی پکې وکړو نو دا به هغه رقم ښودل کېږي سره کم چې د دې سپیس او د دې انټر نه علاوه وي نو راځو دغلته پری فارمیټډ ټیکسټ دا ټیک شروع کوو دې ته یوازې پی آر ای ولیکئ او د دې منځ کې به تاسو خپل لیکنه وکئ ګورئ لیکنه مو وکړه نو دا په دغه شکل ښودل کېږي ګورئ ما دا شرینک کړی هم دی خو بیا هم په همغه یو لاین کې ښودل کېږي زه غواړم د ډالر نه وروسته یو انټر والمه نو ګورئ ډالر نه وروسته ماته انټر راکړ شو بیا هم دلته یو بل انټر راغلمه یا یو اضافه لاین ورته ورکومه نو دا به همغه اضافه لاینونه هم راخلي صحیح ده نو پری فارمیټډ ټیکسټ ما تاسو ته ویلې د دې په واسطه چې سره کم تاسو دغه پاراګراف ډیزاین کوي یعنی انټر پکې وهئ یا سپیسز ورکئ د نان بریکینګ سپیس نه علاوه هم دا سپیسز اخلي ځکه دغه پری فارمیټډ ټیکسټ ټیګ خصوصیت هم دغه دی چې که سره کم ته لیکنه وشوه نو په براوزر کې په همغه شکل به ښودل کېږي نو دا اوس زموږ د نن ورځ درس د نن ورځ لیکچر چې تاسو ته موږ در وړاندې کوو ښه دا اوس زموږ سره د پری فارمیټډ ټیکسټ ټیګ و چې تاسو کولی شو د دې په واسطه خپل یو پاراګراف یا لیکنه په دغه شکل سره وښیوئ نو راځو زموږ دغه لیکچر په دغه ځای کې پای ته رسي تاسو کولی شئ زموږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ چې لا نورې ویډیوګانې موږ اپلوډ کوو تاسو ته ورسیږي او بل موږ سره زموږ د فیسبوک پیج دی چې تاسو کولی شئ دا لایک کړئ تر څو زموږ کوم یو لیکنې کوم یو مهم
پوسټونه چې تاسو ته در ورسیږي. بل موږ سره زموږ د واتساپ چینل دی چې کولی شئ دغه چینل تاسو فالو کړئ او د مهمو ویډیوګانو څخه خبر شئ. چې کوم یو ویډیو موږ تاسو ته اپلوډ کوو او په چینل باندې، نو په واتساپ چینل باندې به هم تاسو ته خبر درکول کیږي. بل کوم یو د ایچ ټي ایم ایل کوم یو پلیلیست چې موږ جوړ کړی دی، تاسو کولی شئ دغه پلیلیست ځان سره بوک مارک کړئ، سیف کړئ، چې دغه ویډیوګانې تاسو بیا وروسته کتلی شئ. نو دا زموږ لیکچر کول